د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینت ځانګړو ځواکونو یو بل بریالي عملیات ترسره کړل. یاد عملیات د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې د دقیقو معلوماتو پر بنسټ پلان شول چې موخه یې د نشه یي توکو قاچاق، پلور او لیږد مخنیوی و. په عملیاتو کې له یو استوګنیز کور څخه څه باندې 6000 ټابلیټکه نشه یي ګولۍ او نږدې 2000 زیګاب نشه یي ګولۍ کشف او ضبط شوې. په اړه یې د کشف تخنیق او تدقیق ریاست د کشف داخلي مدیر حاجي عبدالحمید اخوندزاده داسې وایي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینات د کشف تدقیق او تخنیکي ریاست د کشف عمومي مدیریت پرسونل په کال 1404 د شپږمې میاشتې په 8مه نیټه د کابل ولایت په دویمه حوزه کې یو لړ عملیات ترسره کړه چې په نتیجه کې 6800 عدده ټابلیټکه او 1900 عدده زیکاب ګولۍ ونیولې. دې سره مل یو مظنون هم لرو چې تر څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو.